حسن بصری صاحب زمونږه او استاد د ټول امت د علماء لوی سړی تیر شوی. حسن بصری ته يهودي راغی. يهودي چې راغی نو هغه يهودي ورته وای دا ورته ځان نه کوي چې زه يهودي یم، دا ورته ځان نه کوي چې زه غیر دینه یم. او عام سړی ته اوس څه پته لګي؟ اوس خو مزیدار رنګ دی، شکل دی، صورت دی، هغه خو پته لګي نه. اکثر ماته مسافر مرګري موبایل کوي، موږ سره بعض هندوان دي او بعض شیعاګان دي او بعض دادي پہچان نه کیږي. موږ کوشش کوي، تحقیق کوي، بس خبره ده. حسن بصری صاحب ته سړی راغی او ته وایي چې جی دا پیسې والا او څومره چې ستا د ژوند ضرورت هغه هم پې پوره کا، او څومره چې ستا د طالبانو ضرورت هغه هم پې پوره کا، او څومره چې د مجاهدینو ضرورت هغه هم پې پوره کا. حسن بصری رحمت الله علیه ته ثابته ډکه جولې د اشرفۍ وراوړه. د صرف او صرف دغه یو ساده میسج مدرسو والا ورته ورکوم چې تحقیق کوي، رون خیر دی، سوچ کوي، ورته نه دي ضروري خبره د لنګر نه وظیفه. زما د قوم په وظیفه راغونډولو نه خفه کي. حرام مال په طالبانو مخورئ، د حرام مال نقصان ډیر زیات دی. حسن بصری صاحب ورته څه وایي؟ ما یو ځای کې دا خبره کوله او مولانا صاحب نصرت وایي مولوي صاحب وایي خطرناکه خبره ده، ګورئ وي دا خدای مونږ باندې نه راولي، مالې زه ورته نشم ټینګېدی، خدای دې په ما هم نه راولي. داسې خو لا به هم ښایي. ما ته یو عجیبه غونډه کې خبره وکړي، سړی حیران شي ورته. حسن بصری صاحب ته سړی راغی ورته وایي چې جي دا پیسې والا ټولې او دا دلته په ځان باندې امام حسن بصری صاحب ورته څه ورته وایي ای د خدای بنده دا پیسې یو سا کور ته لاړ شه، زه درته څه درکومه دې باندې طعام والی کور کې بېګا ته تاسې زما په طعام زما میلمانه شئ. کلم چې زما په دې پیسو طعام وخوړلو شپه به تېره شي، سبا به راشي دلته ستا ټول مال به قبول کما. حسن بصری رحمت الله علیه ورته پیسې ورکړي. آغا سڑے لاڑو بازار کی سودا اکڑا، اے راغلو ملمنو وورے قسم پا خدای چی کلا زما پیسا پا طالبو لگی زم خدای نه جنا سر ډیر لوی احسانو، ډیر لوی الله مزدور ته می ورکړه. مزدوران مستعد موجوده تناسی ده ټول ته بیل بیل یم مانه خو بخپنه تاسې خیر دې خپنه شي. کار هم د مدرسې کو دعا ورته غواړم او الحمدلله د بل نه ورته 50 روپۍ 100 روپۍ سیوا ور شکر دې الحمدلله. خدای دې موږ نه د چا زړه نه بدای. یو انسان زړه الله ته ډېر محبوب دی. دا هنر موته دا تمیز نه کو چې په کم طرف باندې مخلو ورغلا زما په دې خبر راوته باندې زما د دې اجي صاحب زړه څومره درديږي، زما د دې اجي صاحب زړه به څومره او درديږي او مال به ازارو کی ما به خپکی باطنن به می خپکی. نه 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 مونږ دسه خبره کو چې د زړه او درديږي پته وته ولګي. امام حسن بصری دا ورته نه و چې شه دی یو سو واپس ته يهودي نه ورته وي اے د خدای بندا زما دا پیسې والا پدې باندې بازار کی تو عام وال بیگال بیستا بچو خوري تبم اخري سباراش. يهودي ورته وي ډېر خلا پیسې واغستی بازار تلاړ پیشاور کی سودا واغستا کور ته روان. عزیزانو چې کله بچی را غونډیږي مال باندې نظر پریوزی، مال باندې څه پریوزی؟ آغا طعام باندې چې په کم مال باندې طعام شوه دی نظر د بچو د خزی پریوزی. طعام پوخ شو تیار شو د بچی رنگم جدا دی، د سارنا د غرمې نه بعد بدل لے، د خزی رنگم بدل لے، د سړی رنگم بدل شو، طعام اخوړلې شو. آغا یهودی د شپې چې کله سر لګئی آغا بچی داغ چې د شپې سر لګئی او د کیږي سار چې ار یو بچی را پاسیږي او شندو باندې لا اله الا الله
محمد رسول الله کلمه دا آغا سڑے راضی حسنی بصری رحمت اللہ علیہ تا ورتوی او امام حسنی بصری عجیب کار داد امام حسنی بصری مخی تورغی غاڑے ورکڑا ورتوی حضرت مونخو بیگا ټول خاندان مسلمانان شو شپچ سار سبا صبح صادق را خطلو د ټول کور دیوال فضا بدلوا د هر چا په زبان د لا اله الا الله محمد رسول الله نعروا حسن بصری رحمه الله دراته وایا چې تا موږ له دا تو عام راکو زمونږ د پیسې دی وړاندې قبولي ولی نکړي ورته وی ستا په تقدیر کې الله د ایمان فیصله کړی و وې دا د سره معلومه کړه وې دا د دینه چې ستا صحبت په زړه کې الله د یو عالم سره واچولو چې زه د یو عالم سره کینم تا په خپل عقیده او په خپل دین کې دی عالم تا د یو معزز انسان په نظر باندې کتلیو او چا چې یو عالم دین تا د عزت په نظر کتلی دی الله دا غینه تل ایمان واپس راوسته نو یما ته پته ولګي د شراش دا سودا ور سره دا سبب راضی بن راضی ته چې د سلاله ما دعا شروع کړه دعا بهترین عمل دی دعا ارچا تکو مله مرګری راش کی دعا را تو غالي زمون دا کار الله زما سترګو اپریشن دی دعا را تو غاړه مولوی صاحب چې الله تاسو ډاکټر خو نه ما یره چې زما دنیوي مسله ده حکومت کې انخته ده عدالت کې انخته ده د چا سره ده مولانا سے مال دعا وغواړه مونږ سره څه شه ده خود دې امیر سړی په سره کې الله دا واچول چې دلته د مخلصینو حلقه جوړه ده عن قریب الله به زما دعا سکی قبول وای کی نن زمونږ دعاګانې الله یوم نظرت کړي ټول الله قبول کړي خو مونږ پویګو نه الله دې مونږ پوی کی محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا نو ویلي چې تاسو بزه او صاحب دې گریوان نرانی سي او اغه تبوای اشاب منذ کا صحابه ته تاسو وای چې زما مونږ ته وګورا زما مونږ څنګه زما مونږ څنګه دي نن زمونږ مونږ دې الله رحم وکړي نو مونږ برابر نه دي صدقه برابر نه ده که چاله 10 روپۍ ورکو دنیا بزان خبر نو اولا خبره تدا کوم چې کوم سیز الله تک ورد کو الله ته وای دا دستا احسان دی امام حسن بصری رحمت الله علیه تا شاګردان در حضرت تاسو دا پیسې د دې کس نه قبول نه کړي وړاندې دینه چې تا په خپل طعام وخړلو دې کې حکمت سوچ تا خپل پیسې وړاندې ورکړي ورته ویل بچیا کم عالم چې سخی الله داغي په قول او فعل کې برکت اچي زمون پیغمبر د تمام دنیا د سخیانو نه سخیو بیا وای او زما د نبی پاک بچی د تمام جهان د بچو نه سخیانو زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته په منبر یوازې دانه دی خودلی چې مونږ پینځه وخت کې روزه بنیسی زکات ما ته زما محبوب فرمایلی چې دا کردار خلق ته وړاندې کا کردار چې ستاد ګوان سره څه کردار دی ستاد مور او پلار سره څه کردار دی ما غ جمعه باندې صدیق اکبر رضی الله عنه سیرت کې یو خبره وکړه چې دا مقام صرف صدیق اکبر ته ملو شو ګوري چې یو الله پلار او مور مسلمانان کړل زوی او نوسی الله مسلمانان کړل لوریانی الله مسلمانان کړي یاد ساتي دغه مقام بل صحابي ته نه دی ملو چې په ژوند د رسول الله کې ټول د حضور پاک په لاس کې بیعت کړي دا د صدیق اکبر دا ولی صدیق اکبر رضی الله عنه ډومبه هغه سخی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت غلامان په پیسو آزاد کړل مونږ تاسو ان شاء الله دغه مال چې خدای را کړي په دې د بچو تربیت مونږ تاسو دار باندې حق دی خام ډومبه به خپل بچی تربیت ډومبه به خپل بچی تربیت خولې کې دویم دا ستا په کور کې سپینګیر اپلار دی د دې پلار ډېر عزت ساته د دې سپینسري مور ډېر عزت ساته او یو خبر درته دا کومرونو چې د خپل مال خیال او ساتي دا مال به الله درکې ان شاء الله دا په کوم لار راغی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبوبا مال پسډيري وي په تجارت دیو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال پسډيري کې بل صحابي ورته راغی وي د مور او پلار په عزت الله اکبر بل صحابي راغی وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال پسډيري کې وي په خپل بچو باندې خرچه او نفقه کول بل صحابي راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال پسډيريږي وای په د الله شکریا ادا کول بار بار شکریا ادا کول ابو درداء رضی الله عنه عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راضی مال پسډيريږي تو ورته تجارت بل راضی مال پسډيريږي د بچو په خرچ کولو باندې بل راضی مال پسډيريږي د مور او پلار په عزت باندې بل راضی مال پسډيريږي تو ورته په شکر باندې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا ټوله خبري رښتیا دي ای صحابي ته چې تجارت کوا تجارت ورته ویل وای او دا صحابي ډیر بهترین سخی انسان دی او کاروبار کی کمزور ہے سمانا کاروبار کی وہی زمانہ بس نن میکڑے سبب بیا ندی تجارت کی روزگار کے سوال ہے کہ تاسو ته خدای دکان درکړي دکان اسی چټي مکوا تاسو ته خبره غوړې کوم کم کسب چې الله درکړي يرونو دیګه بګوره دغه نه کو زمانہ چټي نه کو خدای ور کول والا دې داسې باندې خدای درکې خود دکان به کولاوي خپل روزگار باندې پرې دي خپل کاروبار باندې پرې دي یو دویم ته دیول نو دې صحابي کې دا کمزورتیا و نبی علیہ السلام وي چې دین مال راوړي سبب یې نزي نو دلم نور چې تجارت کې کوتاهي مکوا دی بل ته مچول چې د مور او پلار عزت کوا دې تجارت مخکله کوي صدقات مخکلي کوي خود دې په مال کې کمزورتیا څه کده چې دې د مور او پلار قدر نه کوي الله زما داسې محبوب پیغمبر طبيب دې طبيب علاج داسې علاج خي ارچاتا نفس باندې ورته ګوت مبارک کیږي ورته وي په دې کې دا کوتاهی ده یو صحابي راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاروبار کوم خو په سر باندې او بر باندې نه پويګم چې څه چل لکه باز تاسو موږ ورونم دا شکایت کوي یاره مولوی صاحب کاروبار کو خو په حساب نه پويګو سل راځي او پته لګی نه چې څه شو محبوب مبارک ورته سو شکر ادا کوا ساده کوا د دې کاروبار خډیرو خو دې کې د شکر ماده کموا نبی علیہ السلام ورته چې شکر ادا کوا بل صحابي ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل عرض ورکوي چې خپل بچو باندې سکوا بار به خرچي کولی او په خپل کور کې بچو باندې خرچي تاسو ته امرون مونږ ته امر اوري په خپل بچو خرچه اول تاسو باندې د خپل بچو حق اچ کمی 100 روپے ما تراکه هغه کې 800 په بچو خرچ کا 200 روپے مدرسې ته ورکا الله به برستا په شان دي مسلمان ملګری راوړي هغه به 200 ورکا 14 کسان چې راشي نو 3200 نه برش بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه نمونه د اسلام پیش کړه پلار خدمت کې صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله راغې نو ګوري ابو قحافه ورترا وستو نو دا ګیره مکمل سپینه وا محبوب مبارک وته فرمایل دا ګیره ورته سرکا اخو خله بہادر انسان دی حال دا چې هغه پوګه باندې لاس اچول او محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم تپوسو کو ابو قحافه اور تو لبیک و سعدیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایمان ته چر روان وي او مات باندې د نظر پرې وته دغه وخت کې ستاد زړه حالات څنګه دي الله اکبر ګوري امتحان لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده موږ دا حدیث خو په معنی نه پوهیږو کامل مومن به الله جوړيږي چې ستاد آقا متعلق د سترګو نظر داسې ترجمانی ستا زړه د آقا مبارک د وړاندې د آقا په محبت کې داسې ترجمانی وکینو به کامل مومنه
ابو قحافه څنګه را رواني کلا چې زولي دلمتا لا تا اقرار کړه نه ده په ایمان باندې دغه وخت کې ستا حالات سو ورته وی اے د الله حبیبا زما دی پر رب د کائنات قسم وی چې دغه وخت کې حالات زما بل شانو ما ته د ما د بچونا بل سګران نو صدیق اکبر ته اشاره وکړه دې ما ته ډیر ګران ډیر زیات ته محبوب دې خود خدای په جلال می دی قسم وی چنن ما ته پټول جهان کې تا نه بل معتبر سخ کارینا نن چې تا ته ګورم ستا په مینه کې د صدیق اکبر په شان داس نور بچی نو سی کړو سی ټول تا نه قربان شه او ابو قحافه سمرا در تګران ما ورته وی زما د استاد ملاوي دو نوړاندې سلګډي بيزي چي لوي خو چې کلا دروازې نه بهر را وتلم پتا باندې می نظر پرې وتل اے د الله حبيبا نو ما دا غینه نیمال د خدای پر رضا قربان کړو ورته وی اوس به سحال وی ورته وی یا رسول الله اوس می حال دا ده چې تر هغه پورې بکور ته دننه کیږم نه چې تر څو مې ټول مال ستا په مینه قربان کړی نه وي دا د صحبت برکت ته چې چاته ورځي په دې نیت مو ورځ چې زه په امتحان کو امتحان بچام کو امتحان به بچام نه کو ای چابان امتحان مکو من د عمر غریب خدای پرده وساده په شرمونو بشرمېدل وې ما چې تعالی پیسې دړو نو ما چې وګ دې سکه دا مولوی صاحب هغه جمعه باندې خو اعلان کړو چې مونږ ته ما روزه کې اعلان کړو موږ سره زکات کا ختم شو بس په ترتیب برابر وي امرګره کې دې شراغله زکه هم چې وایوري دا امتحان مونږ باندې مو کوئی سوال درته زکه زمون زړه ډیر تخنیک دې مال پر دې مال اسی ورته تخنیک امتحان بنکو او امام مالک رحمت الله علیه دې نه ډیر سخت منه فرمایله هغه خبره تاسو ته ما کړې و چې ته حلال مال او حرام مال څنګه معلومه هغه ول چې کم مال په دین ولګيږي دا حلال مال دی او کم مال چې په لوح العب ولګيږي نن وخت ځوانانو تاسو ته په دې موبایل چې لګي دام ګوره حرام مال دی خبر کېږي باندې یو خدا سي موبایل چې په هغه باندې دنیا ته خیری کثیر رسیږي لکه نن زما د مرګرو خصوصا چې زمونږه دا خبره به خلق تر رسولې دا غي په وجه باندې نن هغه مرګري وې د لس لکو نواله تر کروڑ پورې کومره پیسې لګي مدرسه کې ضرورت یې در لګم ما او ته خاندل مال کروڑونو او د لکونو خبره نه ده او زمونږه ان شاء الله خبره په ضرور راغونډيږي ان شاء الله او ته کروڑ لکونه هغه چاته ورګه جستا باندې حق وي نو عزیزانو درخواست مې داده مونږ درنه پیسې نه غواړو یو سوال درته کوم تبدیلی درنه غواړو بس چې ته د دې ځای نه سي چې تبدیلی اوس